السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نننۍ زموږ ویډیو چې کومه ده هغه د نایس لیول د یونټ باره کې ډیسیبل باره کې ډیسیبل د نایس پریشر لیول میجر کولو لپاره یو یونټ استعمالیږي. موږ اکثر سیفټي کې دا ورو چې 85 ډیسیبل نه د نایس لیول سیوا شي نو تاسو بیا هیرینګ پروټیکشن اچوئ، مطلب لکه داسې هیډفون وغیره اچوئ چې باندې د نایس لیول کم شي. نو د ډیسیبل څه ته وایي، نوی ویډیوز هم په دې باندې ده. سیفټي سره دې داسې خاص اکسیډنټ پریونشن سره ډېر تعلق نشته، خو زه غواړم چې کوم خلک سیفټي فیلډ کې کار کوي چې ته د یونټ باره کې پته ولګي. څنګه چې تاسو ما مخکې ذکر وکړو چې دا د نایس پریشر لیول د اواز چې په غوږونو باندې کم پریشر وي د هغې میجر کولو لپاره ډیسیبل یونټ استعمالیږي. دا چې کوم دی لاګریتمیک سکیل باندې، لاګریتم به موږ په میټرک کې ویلي، یا کم خلک چې میتھس یا انجینرینګ سره متعارفه دي ته به لاګریتمیک سکیلز پته وي. چې کله موږ یو داسې څیز میجر کوو چې هغه یو طرف ته ډېر زیات وړوکی او بل طرف ته ډېر زیات غټي، د هغې لپاره د لاګریتمیک سکیلز استعمال کیږي. لکه زه به تاسو له مثال درکړم، دا کم پایلټان یا خلک چې ناسا طرف نه سپیس فلایټس ته ځي، بهر خلا ته ځي، نو د هغې ډسټنسز یا فاصلې ډېر زیات په لکونو کیلومیټرو کې، نو که هغوی مطلب لکه د لکونو منشن کولو لپاره زیروګان لیکي، نو هغه به ډېر زیات ځای نیسي او د کلکولیشن هم ګراني، نو هغوی لاګریتمیک سکیل استعمالوي. مطلب دا دی که هغوی لاګریتمیک سکیل باندې 9 ولیکي، نو دې مطلب دا دی چې 1 مخې ته 9 صفرونه واچو، نو داسې خپل دغه اسان کړي. نو دغه رنګ د نایس پریشر لیول کې ډېر زیات ډفرنس وي، چې کوم وړوکی دی ډېر وړوکی دی، چې کوم غټ دی ډېر غټ دی، په اسانه نه لیکلی کېږي. نو د هغې لپاره موږ د لاګریتمیک سکیلز استعمال کوو. کوم راوشوز ډیسیبل ته چې کوم د انسان غوږ ټولو نه وړوکی اواز اورېدی شي، بالکل لومړنی چې کوم اواز اورېدی شي، نو هغې له هغه پریشر له دوی نوم ورکړی دی 0 ډیسیبل، او د هغې نه چې بیا ته څونه په بره کېږي نو هغه ډیسیبلز زیاتیږي. د دې یو خبره دا یاد ساتئ چې کله په ډیسیبل سکیل باندې 3 لکه اوس 0 دی او بل ساوند پریشر 3 دی، نو د 0 او د 3 منځ کې لکه د 1 2 3 فرق نه دی، بلکې دا ډبل شي. لکه چې 3 نمبر پکې انکریز کېږي نو ساوند پریشر ستا ډبل کېږي. مطلب دا دی چې موږ کوم عامې خبرې کوو دا 65 ډیسیبل باندې، خو که یو اواز په 68 ډیسیبل باندې، نو هغه به د 65 نه ډبل پریشر لري. که اواز 10 ډیسیبل دی نو 13 ډیسیبل به د 10 نه ډبل پریشر لري. دا خبره همیشه یاد ساتئ. نو که په ډیسیبل باندې لږ هم انکریز راځي نو دا چې کوم دی په پریشر کې ډېر انکریز راځي. لاګریتمیک سکیلز یو بل استعمال دې سره ریلیونټ نه دی، خو هسې ستاسو لپاره ویم چې ریکټر سکیل باندې کېږي چې کومې زلزلې راځي یا ریکټر سکیل. نو اکثر به تاسو کتلي لکه د 5 او 7 یا 8 منځ کې دونه فرق نشته دی، خو د 5 زلزله دونه ورانې نه کوي او 8 زیاته کوي. نو ځکه زیاته کوي چې هغه یو نمبر سیوا کېږي، نو د هغې چې کومه انرژي ده د زلزلې نو هغه 10 ټایم سیوا کېږي. نو دا سیم فارموله په ډیسیبل کې هم ده. بس نن د ډیسیبل باره کې همدغه یو مختصر غوندې کې ویډیو د نایس او د هغې پریونشن باندې ما مخکې الریډي یو بل ویډیو کړی، په دې باندې موجود ده. ډیسیبل ذکر اکثر انډکشن ټریننګ یا ټول باکس ټاک کې راځي، خلک پرې پوهېږي نه. نو ما چې هسې وړوکې غوندې کې تعارف یې وکړم، او نبوش کې هم نبوش پریپریشنز کې هم دا تاسو له مدد درکولی شي. دې باندې نور ویډیوز HCU کې او د اوشا ویب سایټس باندې دي، د سیفټي باره کې او د ټیکنیکل خبرو یا سیفټي باره کې نورې ویډیوګانې په دې چینل باندې شته. تاسو وګورئ، لایک یې کوئ، شیر یې کوئ، که څه کوېسچن یا څه خبره یې کمنټ پرې وکړئ، یا که تاسو نوې ویډیو کتل غواړئ. الله دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. د لوی الله په امان.